د ریاضي د ټول یو خبره تقریبا. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته انزرټ کې موږ تاسو کار کو سیمبل سیکشن کې په دې کې ایکویشن ده. ایکویشن مطلب معادلې فارمولې وغیرہ دې کې تیار دي نه راغلي. کوادریټیک ایکویشن یا څه ته وایي پښتو کې محمد بن موسی ده فارمولا په دې باندې کلیک تیار لیکلای ده. هغه چې ډیر استعمالي کې تیار لیکل شوی راغلی دی کې که چیرته مخامخ په دغه ځای کې نه د تخکاری دی نو تاسو کولای شئ چې د صفحه لار شي یا more equations from office.com نور به خډیر اپډیټ شوی دی. خو بیا هم د دې باوجود که د یو فارمولا معادله چې هغه دلته نه ښکاري ده نو تاسو کولای شئ انزرټ ایکویشن استفاده وکړئ. دې باندې کلیک کړئ د یو باکس راغی دې سره ډایرکټ د ایکویشن ټولز راځي. په دې کې مختلف علایم دي که زه په ټول باندې خپل هم نه پیږم که ریاضي ول خو زه نه یم کنه صحیح ده. نو تاسو کولای شئ دغه استفاده وکړئ. ډېر باندې موږ نه سره پیږو هغه ریاضي ول نه بیا پوښتنه کوئ. ډېر به تاسو هم داسې شیان کې وګورئ چې هغه باندې نه پیږي خدای چېرته استعمالېږي ما صرف ځای درته وښوده چې کله هم ضرورت ورته راځئ او استفاده تر کوي. څوک چې په پیږي هغه ضرورت بهیږي هغه عادي جمع منفي خو هر څوک په پیږي که نه هغه علایم هم دلته سل. د مثال په توګه هغه ټول علایم چې په ریاضي کې استعمالېږي یا کېدای شي صرف ریاضي کې نه د ډیګري سنټیګریډ چې کومه ده په نورو کې هم استعمالېږي کیمیا او دغو کې هم استعمالېږي که نه ځینې علایم هغه ټول په دې ځای کې شته. نو تاسو وګورئ دغه د تقسیم علامه د دې ضرب علامه تقسیم علامه کیبورډ کې نشته تاسو دې ځای راغلی. دې شارټکټ یې هم شته که هغه هم درته ښه شارټکټ چې کومې دي د دې د ما فکر الټ به ونیسئ او نومریک کیپیډ کې 140 ده که څو ده که 1 ده خو دغه عددونه کار نه کوي. الټ به دې نیولي هلته به 140 کوی ډایرکټ دغه تقسیم ته ولیکئ چې هر علامه هغه په یو کوډ دغه رقم شي لري. دقیق ریمانه هم هیر ده. هغه علایم چې ډېر استعمالېږي تاسو ډېر استعمالوئ بیا شارټکټ هم ته جوړولی شئ. هغه د سیمبلز نه کار کوو. خو اوس راځو موږ تاسې په هغه کې کار کوو. دا ایکویشن کې تاسو کې چېرته کسر لیکه نو کسر تاسو په دې ډول لیکلی شئ. دلته وګورئ داسې لیکل غواړئ دا ډاټډ باکس چې ښکاري په دې کې تاسو ته اجازه درکوي چې کلیک پکې وکړئ بیا عددونه یې لیکل پکې وکړئ او دغه به خط دغه رقم په منځ کې وي یا په دې ډول یا په دې ډول چې هر یو ډول تاسو انتخابوئ. د مثال په توګه ما په دې باندې کلیک کړ نو دلته وګورئ د زه عددونه لیکلی شم او کوز یې مثال په دې ډول ته لیکلی شم. بیا راځم ها که چېرته م توان لیکه یا مو دوه شي لیکل د دې کې دننه کار نه ورکوي. ګورئ زه فرض کړئ په ایکس باندې توان شي لیکه ایکس مې ولیکه که دلته لاړ شم دغه دواړه بټنې کار نه کوي ایکویشن کې دننه. د دې لپاره موږ تاسو شي کوو راځو د ایکویشن ټولز ته ایکویشن کې دننه بیا راځو دې نه استفاده کوو. مثال که توان دې لیکه دلته کلیک په دې باکس کې فرض کړه ایکس او پورته شي استعمالوئ 2 لیکئ 3 لیکئ چې هر شي دې لیکل بېرته مثال کې 2 شي دې لیکل دروازه لږ پورې کړئ ډېر خلاصه پرېښوده. نو د هغه لپاره بیا تاسو دغه څنګ کې بل اپشن راخلی که داسې درې طرفه لیکل کوئ دې ډول یا دې ډول هغه هم راخیستلی شي او دغه هم په ریاضي وغیره یا په کیمیا وغیره په دغو کې ساینسي علومو کې استعمالېږي چې هر شي زه خپله په ټولو باندې نه پوهېږم که نه حرفا مولا خو سړی نشي کېدی. نو څوک چې په پوهېږي د خپل ضرورت مطابق دلته لیکلی شي. بل دا یې درته حل کوي نه بډم کندیوال درته حل کوي نه دلته متوجه سئ ټول ښه درته حل کوي نه صرف لیکل لپاره پرچه دې جوړوله کتاب دې جوړاو چپټر دې جوړاو صرف د لیکلو لپاره استعمالېږي. حل کېږي څه رقم بیا اکسل کې هغه باندې لږ لږ خبرې کوو طریقه ته ښه هم نو بیا ځکه تاسې کار دی څه رقم چې استعمالوو او که جزر وغیره هم استعمالول تاسې کولی شئ دغسې دې باندې به تاسې پاس لیکل نه شئ کولی صرف منځ کې لیکل کلته 2 ځای لیکل کولی شئ او دلته هم صرف په دې ځای کې لیکل کولی شئ دا 2 لیکل دا بیا تاسې نه شئ چینج کولی او دغه رقم دا سکویر ده دا کیوب ده کیوبیک روټ او هغه د محمد بن موسی فارموله چې دا کوادریټیک ایکویشن تیار راغلی دلته دا به هم ډېر استعمالېده ریاضي کې ډېر وخت هم نه دی دا به م ډېر زیاتو کې که نه دا بس یا به جزر یا به جزر نه و دغسې به دا بیا ښه ډېر کې استعمالېدل دا شیان. همدغه رقم انټګرال د مختلف قسم چې تاسې بلدلی یا نه لیدلی په مکتب کې مې انټګرال ډېر ښه زده وو که خو چې کله پوهنتون اول 2 سمسټرو کې راته شروع کړي که نه ډبل انټګرال ته کې واوښتو ټریپل انټګرال ته ذاتي بس مطلب نور مضمون کار نه کې کوه بیا ډېر بل داسې یو موږ ته چې کوم کتابونه شروع کړي وو صرف ریاضي نه کالکولس په نوم باندې یو مضمون دي مګر کالکولس په هغه کې بیا ټول خو نه دومره کتاب و انګلیش و دا موږ هلته کتابخانې نه راخیست په هغه کې به چپټر یې معلومېږي دا چپټر یو د انټګرال چپټر کې استاد چې کوم سوال حل کړي که نه هغه حل کېده چې استاد خبرې کړو کتابونو کې تاسې حل کړئ بیا چا نه ده حل کړی سخت سوال نه بل جواب په یو کتابو کې تیر شاته لیکلی هغه جواب به دې ته راباسه
ډېر وارې به م حل کړه سوالونه خو مطلب بیخي مې دغه نه وروسته لږ د ریاضي سره هغه پیدا شوی که نه تر 12مه ښه وکړي ښه دغه نه وروسته م بیا دغه م کې ولیدل دا وګورئ بیا دغه علایمو ته تاسې فکر وکړئ دې کې عادت چې کوم د ګوره دلته لیکل کېږي دلته م بیا لیکل کېږي دا هم فرق لري چې ډېر نه ده بدل کړی هغه څه معنا لري چې دا دوه مثال مخته ورته لیکلي دي او دا چې پاسه کوز ورته لیکلي دا خپله معنا لري دغه رقم ښکته نور هم دي پکې دې ټولو تاسې ګټنه کولی شئ لیکلو کې او دغه علایم هم سمیشن وغیره پروډکټس کو پروډکټس یونین انټرسیکشن دا ټول علایم تاسې له دې ځایه کارولی شئ دا باکسز چې ګورئ که نه خالي ډاټډ لاین دلته مطلب تاسې لیکل کولی شئ نو چې هر یو ستاسې ضرورت ته هر یو ته هغه تاسې له دې ځایه استعمالولی شئ همدغه رقم که راشو موږ قوسونه ځینې قوسونه په کیبورډ کې شته بیا ځینې نشته چې هلته ریاضي کې استعمالیږي هغه تاسې له دې ځایه راخلئ داسې په طبیعت یې ښیي یو لکه انټرنیټ نه چې راخلاصېږي ښه نو مطلب دغه نه تاسې ټول نه ګټنه کولی شئ همدغه رقم ټریګنومټري ته راتلای شئ ساین کوساین او تانجان او کوتانجان دغه ټول په دغه ځای کې دي او بارام جان دغه ورسره ما ویل چې چېرته ما ویل چې په هم قافیه چې وو داسې یم که چې ته مې کتل دومره وکتل ویل یاره بارام جان هم ورسره ده نو دغه رقم تاسې کولی شئ چې له دې ځایه استعمال کوئ په دغه ډول صحیح دغه ځینې علایم دلته چې کوم دي اکسنټ دلته ورته وایي چې هر شي دي مګر داسې ویلي دغه بار وینئ د ریاضي د مثال حل کولو د ایکویشن حل کولو خپل اصول دي که نه اول چې قوسونه منځ کې بیا مثال ضرب او تقسیم خو بیا دا هم کېږي کېدای شي ما نه ریاضي به غلط شم د قوسونو نه مخکې که دا بار په کوم یو باندې وو که نه اول به هغه حل کوې کېدای شي زه کې غلط شوی یم خو دغسې ما اورېدلي وو او د هغه نه وروسته بیا د قوسونو مشکل حل کېږي وړه قوسونه بیا درمیانه قوسونه دي غټ قوسونه دي که نه داسې ورور به مخته پسې ځې ریاضي م ډېر وخت نه ده ویلې کېدای شي زه کې ګډوډ شم نو دې ځایه تاسې لیکلی شئ لیمټ لاګریتم هم کولی شئ چې له دې ځایه ولیکئ تاسې مختلف ډیزاینونه سټایلونه دي چې هر طرف ته تاسې ورته لیکل غواړي څه رقم علامو ته هم ضرورت وي هغه تاسې استعمالولی شئ مختلف قسم نور اپریټر دي ډبل ایکول پلس ایکول ماینس ایکول او ځینې نور هم دي پکې چې هغو باندې غشي وغیره دي یا لاندې دي ورته یا پاس دي ورته کېدای شي ځینې تاسې استعمال کړي ځینې بیخي استعمال هم نه وي خو ریاضي کې دا شیان وایي چې کارول کېږي کولی شي چې دې ځای راواخلئ او میټریکس سیټونه هم جوړولی شئ میټریکس دي ټولې دا به هم خپله معنا لري نو څوک په څنګ دي څوک په کونجو دي څوک هاریزنټل دي څوک ورټیکل دي ښه مطلب دې ځای نه لیکلی شي زه له دې نه فعلا وځم بیا راځم په دې کې بل مګر تاسې ښایي بل شي کولی شو دلته یو بل اپشن نه وایي پکې راغلی په دې کې ایم کې کویشن دلته تاسې طریقې رایټ میتھ هیر مثال ته وایي چې هلته لار نه شي په خپله یې لیکې ډېر زیات مصروف یې هره ورځ مصروف یې بند که بند که د پیالې باندې مې زړه نه کېږي زه رویه سړم دلته کولی شي تاسې مثال ولیکئ 50 هلته ګورئ خپلې پېژني ښه 6 باندې غلط څه که نه ښه دا ډیلیټ که سکوپي غلط شي ورته ډیلیټ لرې کېږي نه بېرته دا راواخله شپږ واړه که شپږ مې لیکل اوس یې پېژانده دلته بیا لیکو دلته لیکو 8 ښه دې باندې جزر اخلم له دې کې پېژانده قوس په اخلم داسې نه ده چې موږ ریاضي بیخي لیدلې نه ده بیا دلته پوهېږئ که نه غلط څه که نه که نه دغه معنا به لري که څنګه ده غلط شي که نه راواخله پسې بېرته یې لرې که لرې شه ورکړې لرې دا ګپ هم نشته سره دلته هم ورکړم ته یې دې ولیکي دلته بیا ورته ولیکم ښه لږ مې پاس لیکلي وو که فکر هم و که نه غلط شوی نو مطلب هلته یې جوړوي انزرټ باندې کلیک کړه ډایرکټ هلته د تلیک یې ولیده
خو لیکه د لیکه کنه سوپی ما چې دا د ولیکل هر یو شی چې تاسو لیکي د لیکي حالت صحیح شه ډېر بس راځم ګور تاسو بیرته او سیمبلز ته سمبولونه ته نو دلته مختلف علائم دي چې موږ تاسو کله سیمبلز دي په انګلیش کې سیمبلز دي چې هر تنظراتو هغه تاسو دې ځای راخستل شي بډم کني نظر په پويسه حضرت الله زازای نو دا هغه علائم دي سیمبلز دي چې ما د نږدې وخت کې استعمال کړی دي او مور سیمبلز باندې که تاسو چیرته کلیک کړئ دلته به خډیر ښکاري او ټول نظر دلته د کټګوري دي کې مختلف کوم کټګوري ته تاسو ورځي هغه بدلیږي خو ټول زیات چې استعماليږي به دغه ویبډینګز وینګډینګز ټول دغه دي ښا وینګډینګز دغه وینګډینګز کې دا علائم د استعمالي د تاسو مخته رسټلای شي هم دا رقم وینګډینګز 2 انجینر صاحب کې کانکور فورم دی جوړاو کنه ته دا رچې ته تراته دغه ځنه تر اخستل شي خدي هر علامه تاسو شارټ کټ جوړولای شي د مثال په توګه زه دا پیژنې کوم علامه ده ها چی ها د دیانو بل څه ته پښه ته کڅو ته خیش پښه نه خیش نه ده پښه ده ها نو د اسلګ لګ ذکر نه منه دا استعمال ورته د سریانو څخه د ساتونه دي صحیح ده انګلیش ول لپاره کا دا سات انزر باندې کلیک کول دی جوړی کا کوم علامه ته که تاسو چې ډېر استعمال یا دغه د تفصیل که تاسو شارټ کټ جوړو یا د ته ما تیار جوړ کړی دی علامه شارټ کټ باندې به کلیک کړئ ګوره ما الټ پلس ټی تیار جوړ ده تاسو چې کله راغلی دلته دا نه ښکاري دغه ځای کې به کلیک کړئ هر شارټ کټ چې تاسو جوړو خو عادي شارټ کټ په ګډ وډ نه کله کنټرول پلس اس اخر وخت ته استعمالي کړئ د شارټ کټ استعمال کوي چې هغه تاسو نه استعمالوي لکه الټ ما ذکر کړی دا الټ پلس ټی زه به استعمالوم د ال پلس ټی مې ذکر دي تور کړی ټی مې له ټرو نه راخسته ده صحیح څه کنه او د بل ته کې جوړوي هغه ته جوړول شي زه ګورم ته لیکم په شارټ کټ باندې ته کلیک کا الټ ټی شارټ کټ مې مخکې تیار جوړ د نور ته جوړول شي الټ یو الټ دوا کې شغله لپاره مثال کانکور فورم دی جوړاو ډېر په اسانۍ سره تاسو استعمالول شي الټ صفر الټ یو الټ دوا الټ ډایرکټ به طریقې او دلته کوډ ښکاری یو سلو شپږ د باندې کلیک کا 252 دې مطلب دا ده چې کله تاسو الټ ونیسئ او نومریک کیپیډ کې دغه الټ بدلی وای 252 دی ول څنګه چې الټ پرې ډایرکټ په دغه علامت لیکي دا شارټ کټ تیار لري ښا هر یو علامت چې تاسو ورتللای دا دایم لري ګوره 0.15 ده الټ باندې 0.15 به خو په نومریک کیپیډ کې کار کوي مست کیبورډ سمات چک کړای وای صحیح ده ایکسټرنل کیبورډ ته یو هغه مړ دا مختلف علائم دي موږ تاسو د علامې شنو د استعمالو بل چې د په دې کې تاسو کې چیرته فانټونه انسټال کړئ کنه نو فانټونه لامل د نور خپل اضافه کیږي په دې کې ځینې دی ما یو کې انسټال کړی دا که وینډوز ولا نه کړی تللی هغه صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه دې لپاره سیستم ستا هغه باندې مغږیږي بل ورځ بیا ښه خو دې لپاره دلته هغه فانټ یو فانټ دی عربي چې کله تاسو انسټال کې په خپل دغه ځای ته راځي هغه چې کله تاسو هغه فانټ باندې دلته کلیک کوئ ورته دلته رضی الله عنه او شارټ کټ هم دغه رقم بیا ورته جوړولای شئ ښه صلی الله علیه و سلم او جل جلاله د ټول سیستم دلته تاسو برابر ولا شي هغه فند نو معنی هرڅه ما سره تیر په کمپیوټر کې چیرته ستام ها افرین د تاسو لکه چې به عربس کیو د سیستم یو هغه فعلا لکه چې دلته ما سره نه زبې لکه سرچ هم کوم نه نسته کې شنه خي دا فند به د محترم غوښتل انسټال کړم ان شاء الله به ما ترات کې بیا تخم نو مثلا په خپل رضی الله عنه دا اپشن په خپل دلته سره راځي موږ لازم غو تاسو اټو کریکټ کې تاسو ګورئ شو اټو کریکټ اپشنز بټنز کلم چې تاسو غلطي کوي تاسو هغه تابع وځي کې اپشن درکې چې له پاسه پراشم ته بټن ته وښکاری کې چې نه د ښکاری غیر فعال کریکټ ټو انیشل کیپټلز د انګلیسي لیکل اصول دي اول یو توري باید بغټوي کې دا چې غلط شي فرض کړئ لیکي دي جان سینا نو جے او دوا دی بغټو لیکل به دي ایچ لیکل ان دی لیکل څنګه چې سپیس ورکې
په خپل سمې فکر هم دا اول دوه توري نه پرېږدي په غټو یو توري په غټو پرېږدي دغه یو هم که بندوي راځي کولی شل دې ځای چېرته ده کیپیټلایز فرست لیټر اف سنټنسز دا که غیر فعال کوي نو بیا که تاسې هلته چېرته په وړو تورو جملو شروع کړه دی بیا نه سموي که چېرته دا فعال کې د هغه نه وروسته بیا دلته یو جمله شروع کوي فرض که زه لیکمه ګوره هي څنګه سپیس ورکړي جمله اول څه ده که نه نو په خپل غټو ته واله دا ولې اړوي چې دلته دغه آپشن فعال ده همدغه رقم کیپیټلایز فرست لیټر اف ټیبل سیز ټیبل په هره حجره کې چې ته لیکل کوې وړو تورې شروع کړه څنګه چې سپیس ورکړي ډایرکټ هغه اول تورې غټو ته درته اړي په اتومات ډول که غیر فعال کې بیا نه اړي کیپیټلایز نیمز اف ډیز د ورځو نومونه سنډې منډې رامنډې وغیره وغیره هغه هم چې کله تاسې ولیکئ نو څنګه چې سپیس ورکړي اول تورې په خپله غټو ته درته اړوي کمپیوټر دې ښکته کړه که ته نورو ته ګورې نورو ته ګورې ملا بجلیګر دې رایاد کړه دلته ګوره کریکټ اکسیډنټل یوزیج اف کیپس لاک کی موږ تاسو چې کله ټایپینګ کوو ټایپینګ په دوران کې شفت نیسو بیا یو تورې چې کله وایو هغه په غټو لیکل کېږي نو فرض کړه کله کله سړی راځي ډېر تیزی راځي شفت چې وایي کیپس لاک ځنه ولګېږي کیپس لاک بیا بس ټول تورې په غټو لیکي هلته ټایپینګ زر زر روانې نو په هغه وخت کې کله کله درته صحیح کوي هم چې سپیس ورکړي بېرته سموي چې مطلب سهون تر ولګېده اکثر وخت دا کار هم نه کوي ښه اپشن لږ سخت د ټایپینګ په دوران کې که ته په تیزۍ کې روانې په هغه وخت کې وشي کېدای شي کار وکړي کنې نه کړي خو بل مهم اپشن چې ته په دې کې هغه دغه ده چې ریپلیس زه ورته چې کله زه درته لیکمه ADDR دغه نه وروسته ته ماته لیکه کوډ هغه جملې چې تاسې په دفتر کې ډېرې استعمالوئ هغه ته کوډ جوړ کړئ ADDR ما ولیکه ورته مې دلته اوس ما طریقه پته ګردیز ښار غزنی لین رحیم گردیزی مارکیٹ دویم پور موبایل شمیره که شده لیکل 0 واحد 3 2 که غلط سومه 3 دا ایڈ کا څنګه دی چې بند که کلوز دی که راغلی دلته ولیکه ADDR څنګه چې سپیس ورکې یو بل ما جوړ کړی ADR په انګلیش کې هغه جملې چې تاسو ډېر استعمالوئ یو داسې کوډونه جوړ کړي هر وخت به لګیا یې که نه په اتومات ډول زه چټ پټ درته لیکي کارونه ډېر تیزېږي دې سره د ادارو کې کله داسې مسلکي کسان کښېني که نه ډېر زر به د خلکو کار خلاصېږي له دې نه بغیر راځو موږ تاسې یو بل اپشن چې ته په دې کې هغه ده اټو کریکټ کې ښه سپیشل کریکټرز خو ما پرېښودل دغه ته به اخر کې راتاو شو اټو کریکټ کې میت اټو کریکټ د ریاضي چې کومه ده دغه علایم چې دا ډېر استعمالېږي ځینې لکه په دې کې د زاویې علامه دې کوډ د بیک سلیش انګل چې څنګه څوک بیک سلیش انګل لیکي ډایرکټ به په دې باندې بدلېږي خو په اول وار دا کار نه کوي ځکه چې دا اپشن غیر فعال وي ښه داسې وي ښه دلته مثال ته ولیکه بیک سلیش او انګل دې ورکړه سپیس دی وای کار نه کوي دا صرف او صرف په ایکویشن کې دننه کار کوي ګورئ بیک سلیش او انګل سپیس ورکړه ګوره د علامه جوړه شو که وایي چې دلته دې هم کار کوي په دې ځای کې دې لپاره بیا ته سیمبلز ته لاړ شي او سیمبلز کې به مور سیمبلز اټو کریکټ او میت اټو کریکټ کې به د اپشن فعال کې اوکې به کې کلوز به کې دې نه وروسته ګوره زه سپیس ورکوم په خپله بدلېږي خو دا چې کله ته فعال کې یو بله ستونزه جوړېږي تاسو مې د ټیبل جوړولو طریقه ښودلې وه که نه جمع منفي سره دا بیا کار نه کوي بای ډیفالټ له کمپنۍ نه هغه بند راځي تاسې کولی شئ چې بېرته یې بند کړئ تر څو چې تاسې دغه جدول څنګه شي کار شروع کړي ښه دا نه ده دغه ګورئ اوس به کار کوي خو دا خو اوس تیار جوړ شوی ده که نه صحیح څه که نه صحیح څه اوس دغه د دې کار وکړو له دې نه پس راځو یو بل اپشن ګورو چې څه کې پاتې دي لیکن نور خاص شي نسته دغه علایم دي دای کوډونه دي تاسې که یادوئ تر یاد دې ساتلی شئ خو راځم دلته اټو کریکټ ته اټو کریکټ ایکسپشن استثنا ته وایي ډونټ کیپیټلایز آفټر څه شي ده که
چې نه ورسته مطلب دې لپاره باید تاسو لکه په هغه باندې هم پوهیږئ کوډینګ موډینګ وغیرہ باندې دا د مثال ADS دا د کار نه کوي exception څه ده د تیار exception ورکړل شوی دي ځینې کا دا د څوک لیکي دا نه لیکي او دا یې لیکي او یو نمبر exception هم تاسو ورکړو مثال زه تم چې کله ADR څوک لیکي ADR رسم لیکلو دا هم exception ته ګورئ دا پرېږدي کې شي کوي ADR کار یو که exception خو کار هغه نه خدا استثناء ده exception څه شته استثناء ته مثال ټول لیکي یا ټول د لاړ شي خو حافظ دی نه ځي فرض کړئ دې تر استثناء ده ټول وځي ټول دلته ګورئ یو حضرت راځي کمپیوټر ته ګوري هلته خپل یا د موبایل ته ګوري څنګه ده سره له څنګه بسم الله سره ناست دا استثناء سره استثناء هم استعمالولی شي دغه ضرورت دی نه پیښیږي خو دې کې راځو د اټو کریکټ نه کومه تاسو روزو سپیشل کریکټرز ده په سپیشل کریکټرز کې تاسو ګورئ هایفن ده هایفن چې کوم د یو د منفي علامه ده اندیش دوه د منفي علامه سره یو ځای کړی دی لکه د لاین وګده اندیش درې د منفي علامه سره یو ځای کړی دی چې هر یو ته ضرورت انزرټ باندې کلیک کا الته تلیکي کوم ځای کې چې کلیک کړی هغه دی ویری هم دا رقم کاپی رائټ انزرټ دا اکثره کتابونو کې استعمال کیږي چاپ حقوق کې خوندې دي د سیده دایره ته کاپی رائټ سره لیکلي یا رجسټرډ څوک چې کوم هغه سره رجسټر کیږي هغه خپل یو علامه لري د دې لپاره شارټ کټ دی د کاپی رائټ چې دا الټ کنټرول سی ده ګورئ زه کلیک کوم الټ کنټرول سی وایم الټ کنټرول آر د ریبل ده او د ام بیس چې دا خو هغه نومریک کیپیډ کې د منفي علامه الټ کنټرول منفي علامه خو په نومریک کیپیډ کې او دا نور ځینې علامې دي تام تاسو کولای شئ چې لدې ځای استعمال کړئ دا د موږ تاسو نن ورځ درس کې ژوند په ډیزاین کې به بل ورځ بیا کار